د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، همدا شیبه مو په خیر. پام وکړئ څو تازه لاندو مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. افغان ځواکونو د کندهار سپین بولدک ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله. افغان ځواکونو د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره نن سهار عملیات پیل کړي وو. په یوه بل تازه خبر کې افغان ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستاني واکشپي الوتکه راغورځولې. دا په داسې حال کې دی چې د امرالله صالح د دفتر د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد نن ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد د افغانستان له ملي دفاع وزارت سره هم شریک شوي. مراد وایي د افغانستان هوایي ځواک ته چې 300 پروټوکانو الوتکو یې غوښتل په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر طالبانو او پاکستاني جنګیالیو حمله وکړي د پاکستان د هوایي ځواک خبرداری مستند دی. دغه غږ او ثبت شوي پیغامونه شته. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د امرالله صالح د ادعا په ځواب کې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک هیڅکله د افغانستان له هوایي ځواک سره تماس نه دی نیولی او څه نه دي ورته ویلي. په اعلامیه کې د دغه وزارت ویان د حفیظ چودري ویلي پاکستان د خپلو خلکو او ځواکونو د خوندیتوب لپاره په خپله خاوره کې اقدامات کړي دي. د جمهوریت ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستاني ځواکونو په رسمي ډول د افغانستان هوایي ځواک ته خبرداری ورکړی چې په سپین بولدک کې د طالبانو د ځپلو لپاره هر اقدام به د پاکستان د هوایي ځواک له ځواب سره مخامخ شي. درنو لیدونکو له غوږ نیونې مو مننه. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.